سو هلو ګایز نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کور کې په ناسته باندې په خپل موبایل باندې $120 د هفتې ګټلی شئ. هفته کې هم ګټلی شئ، ورځ کې هم ګټلی شئ او میاشت کې هم ګټلی شئ. خو هغه په تاسو ډیپینډ کوي چې تاسو څومره ټایم کې ګټل غواړئ. او $120 د پاکستاني روپۍ څونه جوړیږي هغه هم تاسو ته چیک کړم. نو $120 نه تاسو ته جوړیږي 34,000 روپۍ. نو دا 34,000 روپۍ چې څلور هفتې په یو میاشت کې راځي هغې کې چې تاسو وګټئ څلور ځل 120 څو شي هغې تاسو حساب وکړئ چې تاسو په لکونو روپۍ ګټلی شئ. هغه هم ښه په اسانه باندې صرف د لیکلو کار دی. لیکل به هم تاسو له بل څوک کوي، صرف به یې تاسو هغه ځای کې پوسټ کوئ او چې پوسټ کوئ هغې نه به تاسو ته ارنینګ کېږي. نو که تاسو په چینل باندې نوي یئ نو پلیز سبسکرایب کړئ چینل. په یوټیوب باندې پښتو ټیکنیکل استاز په نوم دی او په فیسبوک باندې پښتو ټیکنیکل استاز په نوم باندې دی. نو راځئ چې ورځو هغه ویب سایټ ته چې کوم ویب سایټ کې دا ارنینګ کیږي. نو پهله به تاسو سرچ وکئ فیډ فوډیز. دا تاسو سرچ کړئ، دا داسې ویب سایټ دی چې ښه پاپولر ویب سایټ دی او تاسو ته مخامخ راشي ډایرکټ. نو هغې باندې به لومړنی چې کوم دی هغه باندې به ډایرکټ کلیک کړئ. نو پهله به چیک کړو چې دې ویب سایټ کې کیږي څه. دې ویب سایټ کې داسې څه دي چې دی موږ ته پی کوي. دا داسې ویب سایټ دی چې دی به کې صرف د فوډ باره کې مطلب ایکسرسایز وغیره فوډ چې کوم دی موږ هیلث مینټین ساتي هغه شیزونه پکې دی اپلوډ کوي. نو دې کې ډېر امریکن خلک چې کوم دي داسې ویب سایټ یوز کوي د خپل هیلث اسټیم دپاره. نو دې کې به تاسو خپل ارټیکل یې پوسټ کوئ. هغه ارټیکل به تاسو له کوم ځای نه میلاویږي هغه هم زه تاسو ته دې ویډیو کې ښیم او د هر یو شي لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاویږي. نو ډسکرپشن به تاسو څنګه کولاوئ، ډسکرپشن د ویډیو چې کوم وي هغه به هم زه تاسو ته ښیم چې څنګه به ډسکرپشن کولاوئ. خو پهله هغې نه پهله زه تاسو ته دې کې ښیم چې موږ به دې کې څه کوو. دې کې دا ایډ دی دا به کټ کوئ را کټ کوئ. دا په موبایل هم کېږي او زه لیپټاپ نه تاسو ته ریکارډ کوم د دې د وجې لیپټاپ سکرین تاسو ته ښکاري، خو دا موبایل کې هم سیم همدغه شانتې کېږي. دا سټوډنټ لپاره یو غټ او هغه خلکو لپاره یو فری اپرچونټي ده چې کم خلکه کور کې ناست دي فری اوزګار. دې کې وګورئ دې کې تاسو سره آپشنز دي هوم اباوټ دا پرېږدئ ټول نه به اخره کې راشي سبمټ ارټیکل اینډ ارن منی. دې کې ګورئ دې کې $10 تاسو له درکوي پر 100 ورډز. تاسو به 100 ورډز نه لیکئ، تاسو به ډایرکټ ټارګټ کوئ 1200 ورډز. هغې نه به تاسو ته څه کېږي $120 جنریټ کېږي. هغه به څنګه کېږي تاسو دې ځای نه پیمنټ هم ځان له اخیستی شئ اور دا پاکستان کې اویلیبل دی، انډیا کې هم اویلیبل دی اور بنگلادیش کې هم اویلیبل دی. نو دا تاسو لپاره بیسټ اپرچونټي ده. دې کې به سمپل څه کوئ ارټیکل به ولیکئ هغه به دلته پیسټ کړئ، دلته به یې کاپي کړئ اور خپل لوکیشن ولیکئ پاکستان. دې کې به خپل فون نمبر ولیکئ، اسم غلط هغه نه کېږي او خپل جیمیل ولیکئ. جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه ما په خپل یوټیوب چینل ورکړې ده، تاسو هغه دې ځای نه کتی شئ هاو ټو کریټ ا جیمیل اکاونټ. او دې کې تاسو ته ښیم چې څنګه ما ډسکرپشن به کولاوئ. دې کې به ډسکرپشن چې کولاوئ دې کې به دا چې دا کم لیکل شوي دي کې مور باندې کلیک کړئ. دې کې به ډسکرپشن کولاو شي کومه ویډیو هم وي زه تاسو ته ډسکرپشن کې لینک یا داسې کولاوئ نو هغې نه تاسو هر یو شي لینک په اخیستی شئ. نو د دې ویډیو په هغې کې به هم زه ډسکرپشن کې هر یو شي لینک ورکوم چې کم ځای نه به تاسو څنګه هر څه کوئ. تاسو دې ویب سایټ ته راشئ فیډ فوډیز ته، هغې کې به دې کې سبمټ ارټیکل ته راشئ. هغې نه پس ته به تاسو بیا سرچ کوئ چیټ جی پی ټي. چیټ جی پی ټي چې سرچ کوئ تاسو ته به دا راشي چیټ جی پی ټي. هغې سرچ کو هغې کې به تاسو ته لومړنی چې کوم ویب سایټ کې د هغه دی هغې باندې به کلیک کوئ. هغې کې به بیا تاسو څه کوئ هغې کې به تاسو داسې لیکلو یو ځای درکړي. هغه لیکلو ځای کې به تاسو څه کوئ هغه لیکلو ځای کې به تاسو داسې ارټیکل ځان له لټوئ. ګورئ زه تاسو ته اوس طریقه ښیم دې کې به کم ارټیکل تاسو ایکسپټ کېږي او هغې کې چې پلیجریزم نه وي. پلیجریزم څه ته وایي؟ پلیجریزم هغې ته وایي چې پهله نه یو پوسټ په انټرنیټ پروت وي او تی بیا هم هغه شانتې پوسټ اپلوډ کړي. نو د هغې خو ضرورت نه وي. نو دې د وجې موږ پلیجریزم چې پکې ني هغه پوسټ په اپلوډ کوو. نو دې چیټ جی پی ټي دا ای آی ده، دې نه تاسو هر څنګه پوسټ اوچتولی شئ خو چې هغې کې پلیجریزم هم نه. نو تاسو به څنګه لیکئ زه اوس یو پوسټ جوړوم تاسو دې نه طریقه یې زده کړئ داسې بیا تاسو ځان دپاره هم څه جوړوئ 15 پوسټه د ورځې کولی شئ. هغې کې تاسو که 15 واړه ایکسپټ شو نو 120 15 ځل ملټیپلای کړئ څونه راځي تاسو سوچ وکړئ ډېرې پیسې ګټلی شي. دې کې تاسو ولیکئ هاو ټو ګین ویټ سوري ویټ سپیلنګ غلط شو ویټ write an article on given title. دې ته تاسو پښتو کې هم لیکلی شئ دا سوري په اردو کې او پښتو کې هم پیولی شئ په میسیجز چې څنګه میسیجز په ورډینګ کې لیکئ هغه شانتې
دا چیټ جی پی ټي په هر څه باندې پوهیږي. given title give human touch مطلب چې انسان لیکلی چې ګوګل والا پکې مسله نشي پیدا کولای د آرټیکل دا چې کوم ویب سټ دی کوم څه مسله نه جوړیږي مونږ ته کاپی رائټ ایشو په نه راځي. give human touch او with having no plagiarism دا به تاسو لیکئ کنه. دا دونه چې کوم دی ټایټل به تاسو د خپل خوښې کوئ چې د هیلث باره کې چې سم هیلث باره کې کا لو ویټ لو سکول باره کې قسم باره کې ای ټایټل بولی کې نه پس ته دا لاین به تاسو ته ډسکرپشن کې درکم دا به ور سره اخره کې پیسټ کوئ دی کې چې دې کې دا تاسو پیسټ کې دی به تاسو آرټیکل جوړ کې دلته دا وګورئ دې کې تاسو خپل آرټیکل لیکل کېږي د هر څه باره کې او د دې میکسیمم 1200 ورډز کې دی تاسو ولیکي نو دینه به تاسو کوي دینه به دا آرټیکل تاسو څنګه کاپی کوئ سیمپل آرټیکل ولیکل دي کې پلیجریزم نه ځکه چې موږ ورته ویلو هیومن ټچ ورکې پلیجریزم پکې نه دا ما چک کړی ځکه تاسو ته وایم ما په ټرای کړی دا ځکه تاسو ته وایم دې نه تاسو کاپی کوي چې کاپیم کو دلته براشي سبمټ آرټیکل ته سبمټ آرټیکل کې بخپل نوم لیکي پښتو ټیکنیکل استاد سوري استاد دي کې به ایمیل لیکي چې کوم تاسو ایمیل جوړ کړئ دي کې خپل نمبر لیکي اینه پس ته پاکستان لیکي که پاکستان کې او که پاکستان کې نه بل ځای کې نو هغه ځای لیکي اینه پس ته کنټرول ویو وخی دا چې کوم الدنه ما آرټیکل کاپی کړو هغه بدل ته پیسټ کړئ اینه پس ته سبمټ کړئ ما په کې ایمیلونه لیکل ځکه زه نه سبمټ کول غواړم زما دي کې هغه نه دی او تاسو به سیم دا طریقه کوئ دې کې به تاسو آرټیکل چې ایکسپټ شي نو هغه تاسو د جیمیل کې راشي تاسو په اکاونټ ورکې اډ کړئ تاسو ته بدلته اکاونټ طریقه راشي چې څنګه تاسو خپل اکاونټ پکې اډ کوئ اکاونټ به د بانک والے اډ کړئ پکې تاسو ته به ارننګ سٹارټ شي او اوس بیا یو ځل ویم داسې مزید ویډیوګانو د پاره زه به نور ویډیوز داسې جوړوم دې کې چې په کوم طریقه نه پی هغه ماته کمنټ کې وایي چې چیټ جی پی ټي څنګه جوړیږي دا غي طریقه به هم تاسو ته وخم او دې کې خو څه جوړول نشته او جیمیل طریقه ما پیل نه الریډي اپلوډ کړی په چینل باندې تاسو کته شي نو مزید کدا سي ویډیوګان تاسو په کاری نو پلیز سبسکرایب کړئ شیر کړئ مرګرو سره او د دې خپل کمیونټي به په واتس اپ باندې جوړوم دا غي ډسکرپشن باندې تاسو ته لینک درکم هغه کمیونټي جوائن کړئ نو تاسو ته به الټم اپډیټس راځي چې کوم نوې ویډیو راشي والسلام